बड़ी कोशिश की है, नहीं हो सका अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कतून को दा जमा आखिरी अपडेट दे जगह दलता बयान नेटवर्क कार न कई आर्मी वालों چې کوم هلیکاپټر او هغه د راسۍ سره نښتې او هغه ځان د راسۍ نه آزاد کو واپس لاړ. یو کس چې کوم دی د هغه ریسکیو شوی ده، د ماښام ټیم دی، بالکل تیاره ده. یو کس ریسکیو شوی ده، نور چې کوم دی په دغه لیفټ کې حصار دی، په دغه لیفټ راسۍ باندې هغه یو کس روان دی. که هغه دا کسان په حفاظت طریقې سره ریسکیو کړل جو ډیره به ښه وشي، که نه د آرمي چې کوم هلیکاپټر و هغه واپس لاړل. دا تازه ترین اپډیټ زه تاسو سره شیر کوم. او آرمي هلیکاپټر واپس لاړه. دا کسان چې کوم دی اوس ښکته ځي، صبره ځي. او ماښام چې کوم دی ماښام شو، سر نه ماښام شو، اوسه پورې صرف یو ماشوم چې کوم دی هغه دغه ریسکیو کو. نو چې څومره ملګري ګورئ تاسو ټولو ته د پته ولګي چې اوسه پورې صرف یو ماشوم ریسکیو شو، نور ماشومان چې کوم دی هغه په لیفټ کې ایثار دي. او اوسه پورې صرف سار د اتو نه واخلي، اوسه پورې صرف یو ماشوم ریسکیو کو، نور ماشومان چې کوم دی هغه په لیفټ کې ایثار دي. هغه ته چې کوم دی جیکټ هم پهناو کړلې، خو بیا هم د آرمي چې کوم هلیکاپټر هغه واپس لاړ. خالص ماښام شوی دی، هغه سره جیکټ موجود دي، خو هغه نه پر رسۍ باندې یو ځوان را روان دی. کېدای شي چې هغه دغه ماشومان چې کوم دی با حفاظت طریقې باندې ریسکیو کی. نو په هغه طرف نه هم کسان موجود دي او دې طرف نه هم کسان چې کوم دي ډیر زیات تعداد باندې راغلي. خالص ماښام دی، د لرې لرې ځایونو نه راغلي، بډاګرام نه، ماسرې نه، ابټاباد نه، ډیر د لرې لرې ځایونو نه کسان راغلي. او دوی وایي چې موږ د آرمي والو نه یو کس چې هغه دلته پاتې شوی دی، یو زموږ چې کوم دی هغه کوم ماشوم چې ریسکیو وکړو هغه چې کوم دی دغه ته بوته، اسلام آباد ته هغه ځان سره بوته. نو تاسو ټول دا لایو مناظره د کتلی شئ. خالص د ماښام بانک ټیم دی، بلکې بانکونه به ویلې شوي ومئ. او دا تاسو ټولو ته زه اپډیټ را کوم چې صرف یو ماشوم چې کوم دی هغه ریسکیو کړی شو. او ابھی تک چلو آپ سب کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک ایک بچے کو جو ہے ریسکیو کر لیا گیا ہے، باقی بچوں کو ابھی ریسکیو نہیں کیا گیا. آرمی کا جو ہیلیکاپٹر تھا وہ واپس چلا گیا. تو ابھی جتنے بھی بندے لائیو دیکھ رہے ہیں سب سے درخواست ہے کہ لائیو کو شیئر کریں تاکہ سب پاکستانیوں کو پتہ چلے کہ ابھی تک ایک بچے کو جو ہے ریسکیو کر لیا گیا ہے. شام کا ٹائم ہے، بالکل یہ آپ لوگوں کو مایوس کن نظر آ رہے ہیں. ہر ایک بچہ جو ہے مایوس نظر آ رہے ہیں، ہر آدمی جو ہے مایوس نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی ایک بچے کو جو ہے ریسکیو کر لیا گیا ہے، باقی بچوں کو ریسکیو نہیں کیا گیا. آرمی کا جو ہیلیکاپٹر ہے وہ بھی واپس چلا گیا ہے. اور جہاں پر ہر ایک بندہ جو ہے وہ کافی غمزدہ ہے، کافی پریشان ہے. سب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اس بچوں کا کچھ نہ کچھ کیا جائے. آرمی کا جو 2 ہیلیکاپٹر پھر سے آئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے. تو ابھی دیکھیں گے کہ ضلع